أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 2. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین شیطاسو قوامین. قوام مانا دا فرم سٹینڈ اغسطن کی. صحیح منگو ورطا پختو کہ وہ سخت دریز نیون کی. سخت دریز نیون کی. اللہ تعالیٰ وہ فرم سٹینڈ واخلا چی مسئلہ کرد اللہ دا پا رہی خپل حق کی نرمیو کا خدا اللہ پا حق کی نرمی لنستا خپل حق دے لام شپک وروی بخا چاہتا خدا خبر دا اللہ دا دینی خدا وہ قوام لہذا ما دا حق دا پارا با سخ موقف اخلے سبکے سخ موقف باخلے فرم سٹینڈ. قوامین مانا فرم سٹینڈ. نمبر 1. نمبر 2 کونو قوامین شیطاسو قوامین حاکمان للہ دا اللہ دا پارا. انچہ کم میدان کے اتارٹی در تمیلاوی اختیار در تمیلاوی نو دا اختیار با دا اللہ پا یر استعمالے. دا اختیار با سنگا استعمالے دا اللہ پا یر با استعمالے. دا دو امانا شہداء بالقسط گواہان شہید انصاف تقاضا باندے. نو اس دا ملک پا عدالتی نظام کی دو شیئونا اہم وی. نمبر اول گواہی. نمبر اول گواہی او نمبر 2 حاکمیت. فیصلہ کن قوت. فیصلہ کن قوت. اس دلتا اللہ تعالیٰ ہوئے چا قوامین للہ حکمران شہید اللہ دا پارا گواہان شہید انصاف تقاضا باندے. حکمرانان شہید دا پارا دا اللہ دا پارا گواہان شہید دا عدل او دا انصاف تقاضا باندے. سورہ نساء تا واپس لار سے آیت نمبر 115. تدوارو آیتونو موازنہ کئی. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کونو قوامین شیطاسو فرم سٹینڈ اغسطن کیا حاکمان بالقسط دا انصاف تقاضا بانے شہداء اللہ گواہان شئی اللہ دا پارا. نو سکر سورہ نساء آیت کی لگما طرف تو گرے آسان و کوشش. دا سورہ نساء پا آیت کی اللہ تعالیٰ ہوئے چھے حکمرانی کوئی نو دا انصاف تقاضا بانے گواہی چے کوئی دا اللہ پا یرا. دا سورہ اندہ مائدہ پا آیت کے ہوئے چھے حکمرانی کوئی دا اللہ پا یرا چھے گواہی کوئی دا انصاف تقاضا بانے. نو پتہ ہو لگے دا چھے دا دوارو کارونو دا پارا دو شرطو ندی. دا دوارو کارونو دا پارا دو شرطو ندی. اول چھے حکومت یا اختیار وی در سرا نو پکی شرط دا اللہ یرا نمبر اول. اور نمبر 2 دا عدل تقاضا. نمبر 2 دا عدل تقاضا. او چې بطور گواہ گواہی کے نو بیا پکې هم دغه دو شرطونه دي د الله یرا او د عدل تقاضا. د الله یرا او د عدل تقاضا. نو واپس خپل سبق طرف سے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین شیطان سفم سٹینڈ اغسطن کے حکمرانان للہ اللہ دا پارا شہداء بالقسط گواہان دا انصاف تقاضا بانے ولا یجرمنکم شنعان قوم اباعث دن کی تاسو شنعان قوم دشمنی دیو قوم غلا پدے خبرہ اللہ تعدلو چی انصاف بنکوئی. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ چا سر دی نفرت وی چا سر دی دشمنی وی چا سره د اختلاف وی دغه اختلاف دشمنی او نفرت او عداوت ته په دې باعث دي چې ظلم ورسره وکړي. ظلم باندې کې دشمنی به هم د عدل تقاضا باندې کې دشمنی به هم څنګه کې د عدل تقاضا باندې بکې دا نه چې داغه یو حق دی غیب باندې ناجایز قبضه واچي ځکه چې ستا ورسره دشمنی ده یا د خوخ نه ده داغه خلاف یو دروغ گوايو کې ځکه چې ستا ورسره
دشمنی دا نفرت ستا په لاس کې اختیار دی هغه ستا عدالت تراوسته شو ستا د هغه خلاف یو ظالمانه فیصله ورکړه د عدل د تقاضې خلاف ولې ځکه دغه سړی ستا بدي شي خبره نه الله تعالی فرمایي داسې نه کوي ولا يجرمنكم ابائس دن کی تاسو شنعان قوم بغض عداوت دیو قوم پدی خبره الله تعدلو چې عدل باندې کوي اعدلو عدل کوي هر چا سره عدل کوي هر چا سره حتی کده فیصله ضد پریوزی ستا په ځان باندې یا ستا په والدینو باندې یا ستا په اولاد باندې خو خبره بکمه کې حق بکې خبره بکمه کې چې خبره حق دارا خو زه د والدینو طرف نه معافي غواړم خبره حق دارا خو زه د خپل بچی طرف نه معافي غواړم خبره حق دارا خو زه د خپل رور طرف نه معافي غواړم چې جرم ده کړی خو زه معافي غواړم خبره دین کړه دا بنوي چې نه خبره هی غلطه ده زما رور هیڅ جرم نه کړی زما زوی هیڅ جرم نه کړی دا خو به انصافي ده اعدلو عدل کوي هو اقرب للتقوى دا عدل ډیر نږدې ده الله یریتا نو کوم سړي کې چې عدل وي د انصاف په قضا باندې خبره کوي نو پته ولګي دا چې دا سړی د خدای یره لري سړی څه کوي د خدای یره لري او یو سړی کاغه د عدل په تقاضا باندې خبره نه کوي نو کاغه 200 ځله دعوه کوي چې زه الله نه ډیر یریږم مونږ ته خبر یریږي ته الله نه ډیر یریږي بیا د عدل ډول په عمل کوي الله لري لري بیا د عدل ولې په عمل کو بیا واپس هغه سورۃ نساء ته لرسي آیت نمبر 115 پیدا مکو یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین حکمرانا شید انصاف تقاضا باندې شهداء لله شهادت کون کی خالص اللہ لپاره ولو غلا انفسکم اگر کدا حکم یا شهادت استاد ذات خلاف وي اگر کدا حکم یا شهادت استاد ذات خلافی وا او الوالدین یاد د والدین خلافی او الاقربین یاد د رشتہ دارو خلافی خبر حق کوا خبره څه کوا حق کوا اچھا اوس کله کله یو سړی د ځان نه مفتو کې تقوادار او خدا تر سے جوړ کی خدا تر سے جوړ کی او جج سے دا فیصله خود انصاف تقاضا باندې برابر نه ده یره سړی غریب څه شي سړی فقیرو سړی محتاجو سړی به فقیر او محتاجو حکم دیم فریق سره چې زیاتې کړې کم دیم فریق سره نو کاغاړو بادشاہوم دی عدالت کې چې کله د عدالت په کرسۍ ناشته بیا چې د بادشاہت او د چاره فقر د هغه تصور خو بنخ پرې د عدل تقاضا وختلې دې ته برګوري دا یو طرف ته سړی مالدار دی بل طرف ته سړی غریب دی اگر چې د غریب او فقیر زیاتې هی مالدار سره کړې او تو چې د خلاف زکه فیصله نه کوم چې هغه مقابل کې سړی مالدار دی او د فقیر دی الله تعالی فرمایي دې نه پته ولګی دا چې ته په دې فقیر باندې زیات دردېږي او الله تعالی سره هیڅ احساس د فقر نشته یو معنا اوس دغه خبره چې دغه سړی مالدار دی ځکه تا دغه په ضد باندې خبره ورکړه او فیصله وکړه نو که هغه مالدار دی نو ستا دشمني سره په څه بنیاد ده د ستا فیصله خو بیا په حسد باندې بنا ده دا په څه بنا ده دا خو بیا په حسد بنا ده که د هغه په حق کې فیصله وکړه نو بیا د عدل تقاضا نه ده دا خو تا د هغه د مالدارۍ په اساس باندې فیصله وکړه د دې وجه الله تعالی ورپسې وي چې یکن غنیا او فقیرا کوي دغه متعلق شخصیت مالدار یا فقیر فالله اولا بما الله تعالی زیات حق لري د دوه مقابله کې تب خبره الله د پاره کې تب فیصله الله د پاره کې تب شهادت الله د پاره کې شهادت د چا شخص د پاره نه د مالدارۍ یا د فقر د وجه د رشتہ دارۍ یا د تعلق د وجه فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا لہذا د خواہشات و اتباع مکوئ تک رشتہ دار د پاره گواہی کې د دروغ په اساس دا ته گواہی کې د الله د پاره کړه خواہشات و اتباع کې خو د خواہش اتباع ده تک یو فقیر سره چې هغه ظلم هم کړی جاته هم کړی مالی اعتبار سره کمزور دی خود هغه په خلاف باندې فیصله ځکه نه ورکړي راکړي قانون تقاضا لګا چې دا سړی غریب او فقیر دی نو دا ته انصاف کې د خواهش تقاضا پوره کړي دا خود خواهش تقاضا پوره کړي واپس خپل سبق
یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو کونوا قوامین للہ شیطا سو حکمرانان اللہ دا پارا شہداء بالقسط گواہان دا انصاف تقاضا بانے ولا یجرمن لکم باعث دن کی تاسو شنعان قوم دشمنی یا غداوت دے قوم سرا غلا پدے خبرا اللہ تعدلو چی انصاف بنکوئی اعدلو انصاف کوئی هو اقرب للتقوی دا انصاف زیاد نزدیر دا اللہ یریتا واتقوا اللہ یرے گئی اللہ تعالیٰ نا ان اللہ خبیر بما تعملون تاکہ سر اللہ تعالیٰ خبر لن کے دے پاچتا سو عمل کوئی وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کرے دا اللہ تعالیٰ کسانو سر چیمان راوڑے دے وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کولهم مغفرتن چرے دوی دا پارا مغفرت دے و عجر عظیم و لوی عجر دے والذین کفروا آکسان چے کفر کرے دے وکذبوا بے آیاتنا تکذیب کرے دا آیتن زمونگا اولائک اصحاب الجحیم دا کسان ملگری دا اور دا جہنم دے یا ایوہ الذین آمنوا تو سورہ مائدہ ابتدا کے منگ دا ویلو چہ دا مضامین دا پتہ لگی چہ دا سورت دا شپگم کال دا ہجرت پا آخر کے یا دا وم کال پا ابتدا کے نازل شوے دے شپگم کال دا ہجرت پا آخر کے یا دا وم کال پا شروع کے نازل شوے دے ذکر چہ دا ریفرنس اللہ تعالیٰ ورکی دا حدیبیہ واقعی تا کمی واقعی تا دا حدیبیہ واقعی تا اور دا حدیبیہ واقعہ پا ہجرت پا شپگم کال آخر کے یا دا وم کال ابتدا کے شروع ہوا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم اس واقعہ دعویٰ کہ پیغمبر علیہ السلام روانو عمرے تا سوار لسو صحابہ سرا سوار لسو صحابہ سرا او دا آغا دورو کہ پا بدر کی کافران تا شکست شروع دا آغا دورو کہ پا غزوہ احزاب کی کافران تا شکست شو دا آغا دورو چی اسلامی ریاست دیر خور شو او کافران یا مکی والا دیر زلیل شو مکی والا دیر زلیل شو لہذا پیغمبر علیہ السلام چی اعلانو کو چی عمری تبزم نسوار لسو صحابہ ورسر دمونو لکل منگم زوجی سوار لسو صحابہ روان دی ورسر وشانم دزک آغا زمانہ کے لئے حج فرض نو قربانی بچرتا کی دا عمرہ کی بکی دا قربانی بکم دا کی دا پا عمرہ کی وکیدہ نظام سرے وشانو مغسطی بھی دا حلال اولو دا پارا حلال اولو سوار لسو صحابہ روان دی اس واقعہ دا اسے چی مشرکین مکہ اغیق پل یو میٹنگ او اجلاس را غسطے لوی جرگی اجلاس را غسطے چی دا خو دا مسلمانان کرازی دا خو زمون غیرت پانے حملہ دا چکہ من سرے بلا جنگون ہم کری دی شکستون امرا کری دی دا خو زمون کا کیپیٹل دے خدای دے ورکا اغا چی دی کیپیٹل ترازی کیپیٹل خو ٹک کا چستا دے خو اغا خود مذہبی شعار دا ادائیگاہ دا پار رازی اور پا مذہبی شعار و ادائیگاہ بانے دنیا کی چرم چاپا بندی دشمن تم نظر گولے انہوں لگے لیکن دا بین الاقوامی مسلمہ اصول لی پا خواہ زمائن را روانی دا دو ملکونی اوبر سر دشمنی ہومی خو پا مذہبی شعار و پابندی نہیں اس مثلا دا سعودی عرب خدا نخواستہ کہ چاہ بل مسلمان ملک سرا یا غیر مسلم ملک سرا رانے ہوئی جنگ ہوئی ور سرا خدا آغا ملک مسلمانان چے کل حد درازی نہ سعودی عرب پہ پابندی لگو رشی در مسلمہ اصول خلاف تھی یا چلو یو بل مثال بدل کم پاکستان و انڈیا 50 کالو شو بر سر جنگ 50 کالو شو یو بر سر جنگ دے و مکمل دشمنی دا خود پاکستان نا کم مسلمانان اگر چے و بدعات تے خود پاکستان نا کم مسلمانان دا اجمیر شریف زیارت تا چروانی صحیح نو دا علتا مذہبی گویا عبادت گڑا رشی ہندوستان پابندی لگو رشی نشی پہ لگو لے اور دا ہندوستان نا چے کم سکان دا گرو نانک سے دا مراسم و ادائیگاہ دا پاروازی دا راگوی حج دے نا پاکستان پابندی لگو رشی نشی ہاں کنڈیشن زیاد کی چھ مونگ بچکیں کو دا بکو فلان بکو خدا نشی ویلے چنا تاثر آتے مشی ذکر دا مسلمہ اصول خلاف تھی بے عین ہی دا قانون روانہ پا دنیا کے چھے کلو مکی والا فقبلو دشمنانوں پابندی نے لگو لے چھے تاسو بیت اللہ تا دا عبادت تا پارن شیرات لے نو دا مشورہ اکلا چھے اس کا ڈائریکٹ دا چھے پابندی لگو نو دا خود بین الاقوامی اصول مسلمہ خلاف ورزی دا پورا دنیا کے بہت شرمی گو دنیا با مخالف شی دنیا کے بہت شرمی گو او دنیا با مخالف شی نو صدا سے طریقہ جوڑول پکار دی چی دے پیغمبر نا سحرکت جی صلی اللہ علیہ وسلم او منتب بحانہ ملاو شی چی دا خود بم بلاست پر روانو
د بم بلاست کول د پر را روانو، تخریب کارای د پر را روانو، دهشتګردای د پر را روانو. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف دوی خو اول دا وکړ چې مختلفو قبایلو سره رابطه وکړه. احباش جدي سره نږدې په لوی علاقه کې احباش د توران نه څوک دا توران حبشیان دا وسیدل، نو دوی سره رابطه وکړه چې تاسو د مسلمانان پوي کوي زمونږ د په میاس کې ټینشن دی، مبادل ته څوک په مکی والو کې څوک مين یعنی حساسیت ورته پیدا شي او په جنگ کې زما پلار دې قسمه کړو نو چرته حمله کوي کینو ورسول الله جبه ټویسټ خبره صحیح نه. زمونږ لپاره ډېر شرم خبره ده چې د عبادت لپاره روان دي ته چې حمله کړي، نو زمونږ لپاره شرم خبره چې موږ پروټیکشن ورنکړو چې موږ پروټیکشن ورنکړو. لہذا تاسو دې په دویمه خبره ده چې غالبا دیم د خیر په اراده نه دي روان، ان د شر په اراده را روان دي. لہذا د احباش او مشر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره رابطه وکړه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ته وګوره مونږ ټول په حالت احرام کیو سکیو، په حالت احرام کیو. حالت احرام کې خو جنگ سکے د خبرم څوک چاته نشي کول. یو خبره. دویمه خبره وې داغه تایید دار چې مونږ د جنگ سره اراده نه لرو چې مونږ سره ثقيله اسلحه نشته، سره نشته ثقيله اسلحه را سره نشته. هر چې د تور تعلق ته تور خو زمونږ د جامع حصہ ده، لکه زمونږ په قبایلو کې ټوپک در قبایلو د جامع حصہ ده. یو سره اب ډیر غریب وي خو جامو سره سره به سوزونه کوي، ټوپک به خمسه کنه دا غدار کلچر حصہ ده. نو ورته ور چې توره د جنگ د پاره نه ده، دا زمونږ د کلچر حصہ ده. صحیح. نو موږ سره ټول سره توره ده ثقيله اسلحه چا سره نشته. درېمه ده چې موږ ځان سره اوشان را روان کړی دي د ذبح په اراده باندې، نو که موږ د جنگ په اراده راتلو نو موږ ځان سره اوشان راوستل. نو د احباش او مشر او هغه دا وتل چې احباش دا ډېر اغنی خلک په یو باندې پوریږي، پس پوریږي په یو خبره باندې پوریږي. لہذا دوی به تلخیو شي او د جنگ به شروع شي، موږ به غم نه خلاص شو. د احباش به جنگ شروع شي مسلمانانو سره، نو موږ به جنگ نه خلاص شو. پیغمبر اسلام چې حکمت عملی سره دی پوه کړ، نو د احباش او مشر راغی ورته تاسو زیاتې کوي. مکه ولته سوې وې تاسو زیاتې کوي. یو بیا د طائف سردار نعیم ابن مسعود داغه نامه ده. اهل طائف د علاقه معتبر خلکو نعیم ابن مسعود سره مکه والا رابطه وکړه چې تیر د مسلمانانو پوي هغه ورته راغی او ورته ډېر وې ډېر زما مشوره ده چې تاسو مزي. پیغمبر اسلام هغه ته هم دغه بیان وکړ، هغه ته دغه بیان. لہذا هغه مکی والا تراغه او مکی والا ته وی چې ګوره دا وی اس اراده جنگ نشته. دا دویمه خبره. درېمه د دین وړاندې چې پیغمبر اسلام د حدیبیه د مکان ته نور رسیدلې، دا مدینه منوره ده. دا شمال شمال دا شمال ته مدینه ده، دا جنوب ته مکه معظمه ده. دا خو نه غلار راغله د مکه معظمه ده. پیغمبر اسلام په دې لار روان دي، عمره ورو قافله اور سره په دې لار روان دي. خو ځان نه مخکې مخبرین لګري دي، څوک لګري؟ انفارمنت ټو ګیټ انفارم، چې اطلاعات حاصل کی چې هغه څه کوي. دا کوم عمر چې مونږ ورو صح حقیقت هم شته اکنه اسې چا سپریډ کړی. نو مخبر وته واپس راغی ویجی دلته په دغه لار کې خالد ابن ولید د مصلا کسانو سلور سو سره ناشته، سوره کسانو سره سلور سو کسانو سره. لہذا چې کله دغه تورسینو پلانینګ ادارې چې به تاسو چیړي ای به سکه چې اریټیټ کوي مو او کسان تاسو کې اریټیټ کوي مو او که تاسو اریټیټ وي سه حرکت مو کو نو هغه تاسو خلاف بیا پوره میډیا استعمالي چې دا ګوره شر لاره روانو څه روانو شر تا جنگ تر روانو. لہذا پیغمبر اسلام د حکمت عملی نه فائدہ واغسته. اے داسه بدل الله لاره داسه بدل کړ، اے داسه داړو بالکل د میډیټرینین بیچ ته ورسېده چې دې تاسو له ځان خلاص د امن په خاطر. لہذا دلته روان شي. دې چې دا هوده دی جدي را ده خو دا هوده دی اوس ته شومېسي وي. هغه زمانه کې نامه هوده دی اوس ورته څه شومېسي. او چې کله سره د جدي طرف نه رواني نو هغه ته روډ چې همې ځان کم ځای دوځي شي اجراني روډ چې دوځي شي للمسلمين لغیر المسلمين، دا مسلمانانو لپاره دا غیر مسلمانانو لپاره دا هوده دی دا هوده دی دا موجوده سړک نه لغون دی جنوب طرف ته دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیرا شولې وا او صحابه ورسره پیغمبر علیه السلام سره صحابه دلته ډیره په حالت د احرام او دا وفدونه ورسره راځي خبر ورسره کوي او وفدونه راځي او خبر ورسره کوي. د تنعیم طرف نه تنعیم طرف ته وځي د تنعیم طرف نه د سحر د مانزه وخت کې اتیاو کسانو اهل مکه مسلمانانو باندې حمله وکړه. اتیاو کسانو
مسلمانانو باندې حمله وکړه کانی په وشتل کانی دې لپاره چې ریټیټ او دای حرکتو کې چې مونږه پروپاګیټ کو چې دا تخریب کارای روان دي تاسو روان دي تخریب کارای روان دي صحابه دا اتیا واړه کسان اولی ولا خدای په حالت حرام کې جون خو کوي نشو نه پکانی وشته شو لہذا دا اتیا واړه ونیول او وینول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوست حضور صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېنول د سار د مانځنه بعد نور خطو وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ډېر تلقین ورکړي چې ګوره بچي مونږ د عبادت په خاطر راغلي خامخره تاسو دا کار ولې کوئ ولې مونږه اریټیټ کوئ فتنه او فساد له جوړوي دا وګورئ مونږ جامه احرام مو چولې مونږ خبرم سخت نشو کولای احرام مو چولې د عبادت پیرا در روانو وشان را سره دي ثقيله اصلا را سره نشته د جنگ مې سره ده نشته دا اتیا او رهای یې واپس دی پرې قودل بهر تقدیر دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت ته دا وفدونه زیرازي مسله سرته اون رسیده چې مسله سرته اون رسیده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالعاقبت فیصله وکړه چې یو قاصد لګم یو قاصد یو میسنجر لګم چې هغه ورشي او د اهل مکه سره خبر وکړي چې یای په دې مطمئن کی په دې چې مونږ ته اجازه راکړي او مونږ لاړ شو او عمره ادا کړو او یا کم از کم سموایدی طرف ته وبلی ځکه دا خو عین کروس مونږ واپس شو او بل کار راځو خو د خپل مضبوطی بیا خو ونه پریدي نه دا خو مونږ باندې د عبادت او لار سره اور بند شو لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول صحابه باندې نظر واچو دا ابوبکر انتخاب ونکړ رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر انتخاب ونکړ رضی الله تعالی عنہ انتخاب وکړ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او دا غي وجه دوی چې د عثمان انتخاب وکړ یو خدا چې حضرت عثمان رضی الله تعالی ډېر بردبار سره څنګه ډېر متحمل مزاج سره چې چا به اریټیټ کو هم هغه اریټیټ کېدنه ورته په متبسم انداز په سمایلینګ فیس په ولا جواب ورکړ چې ګورو وروړي زما په خیال سره ما په خبره باندې پوه نشي زما د خبرې اصل تشریح ده صحیح اوس کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عمر لګره رضی الله تعالی عنہ او هغه څه چکه خبره کړې حضرت عمر کو مزاج ده چې هغه په پرکټس او د پرک نتیجه وسوه جنگ وو نتیجه وسوه لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دیمه ده چې د حضرت ابوبکر خاندان او د حضرت عمر خاندان اکثریت هغه مسلمانان شیو او د مکه معظمه نه مدینه منوره ته مایګریټ شیو په مکه معظمه کې نو پاتې او هر چې حضرت عثمانو داغه د خاندان وافره یې په مکه معظمه کې و هر پیغمبر اسلام مخالف و او د عربو ژوند لکه زمونږ د پښتنو قبایلی ژوند دی څنګه ژوند قبایلی ژوند دی نو د قبایلو په ژوند کې د قبیله د فرد لپاره سره ارث کوي روان کوي او ناروا کوي ټیک د په موقف کې به سره ستا اختلاف وي خو کله د جنگ غړي خبر رااله بیا سره وای دا زما عزیز دی سره به سره دا وای زما عزیز دی پښتون دی دا دې پښتون بیا د پښتون لپاره موږ سر ماتو موږ راغاو سره جایز دی کنه جایز دی صحیح شو خو پښتو خو نشو پرې خو دی موږ په وطن کې ضرب المثل وای د پښتو کانه په اوبو کې نو رستيږي تاسو سره تشته کنه کانه پیژنه تیګه نو دا وای اوبو کې وځي شی واچي که اوس په نه دی واچو لا اهن نوم سموده په ساوت شي او رسته شي او ختم شي خو هر کانه که څومره پروتي اوبو کې نور سختيږي د کانه خو مزاج دار چې اوبو کې پروتي ناغه نور سختيږي مالته به پښتنو ضرب المثل ویل دي وې د پښتو کانه دا په اوبو کې نو رستيږي یعنی کوم خبره چې د پښتونولای په حواله باندې کدی باندې سنچري زوم تیر شي هغه ډړيږي نه سړی یو وخره او باسي ها فلاني وخت یاد تاسو مون قبيله سره د عمل کړه موږ بیا ته چې پښتو کانه دا نو رستيږي خو اني هاو دا قبایلی ژوند کې دا شیشتا لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه فلسفي په اساس حضرت عثمان انتخاب وکړو چې د مکه معظمه تلاشي د سره کو سوګاته کوي کول ورته نشي ځکه دا قبیلات ته موجود ده څه شي نا قبیله چې اگر چې زما دشمنان دي او کافر دي مسلمانان نه دي او کله قبیله مرګري سره ورته سوګاته کوي نه ور سره سپورټ کوي هغه بیا په مقابله ولاړی هغه خبره نشي برداشت کوله ته وایې چې کینه کړه او مرګري ته زمون مرګري نه نه تاسو مرګري دا زما کزن دی تاسو مرګري تاسو مرګري ته قبيله ژوند لري صحیح نو پیغمبر اسلام ورته عثمان رضی الله تعالی عنہ لګو او حضرت عثمان چې ولګو چې یو پروپاګاندا وکړ یو ریومر خور کو چې حضرت عثمان هغه شهید کړ چې ټینشن دومره زیات او چې کله ټینشن پیدا شي نو هر قسم ریومر پکې کار کوي ریومر پټنشن کې چې ټینشن نه یا ریومر کار نه کوي خو چې ټینشن پیدا شي یا ریومر ډیر خلارو باسي لہذا یہ رومر چا خور کو کہ حضرت عثمان شہید کو رضی اللہ تعالی عنہ لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وچ دا خود انسانی اصول مکمل خلاف ورزی ده اول د عبادت نه خلق منع کول د مسلمه اخلاقیات خلاف ورزی ده دویم قاصد او امبیسډر او سفیر وجل
دا د مسلمه اصول خلاف ورزي ده. په دنیا کې دا مسلمه اصول دي چې د دشمن سفیر هم څوک وژني نه، بلکې سفیر له پروټیکشن ورکړي. دا مومن تاسو له مثال کوم چې د انډیا او پاکستان مې کې کله جنگ شروع شي نو ټینشن څنګه سختيږي، نو فورن پاکستانی رینجرز هغه د انډیا د هاي کمیشن نه هر سفارتخانه چاپیره ټانکونه منکونه ودرې صحیح او مورچه ونیسي چې اوس خو خلک مشتعل شو نو په دې سفارتخانه باندې څه کوي اٹیک کوي. او دا رنګل ته په انډیا کې د انډیا رینجرز هغه د پاکستاني سفارتخانه چاپیره ټانکونه ودرې هغه روډونه بند کړو، هغه طرف ته چا گزر بیا نکیږي چې څوک مشتعل نشي په ورمنډه نکي. صحیح لکه دا مسلمه اصول دي د دې خلاف ورزي نشي کوله. لہذا پیغمبر اسلام دا خدای د مسلمه اصول جنازه وستا. لہذا صحابه ته یو بیان و تاسو اوریدلی دي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کدا خبره په حقیقت باندې مبني دا خو د مسلمه اصول خلاف ورزي ده. نو دغه قوم له درس ورکول پکار دي، یو عبرت والا درس ورکول پکار دي. که تاسو ما سره ملګرتیا نه کوئ لو قاتلنا ولو وحدي زبدا جنگ کوم په یوازې ځان باندې، دا جنگ کوم په یوازې ځان باندې. صحابه وې نه دي ته به حکم کې مونږ به ځان قرباني کوو. نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی وې د دوی نه یو نوې پرامیس واخله، د دوی څوک یو نوې پرامیس واخله بیعت وې ورته. لہذا پیغمبر والسلام ام غیلان مونږ کی کر وای ورته تاسو ورته سوای خوشکه کې یو نه لولې زوزانی پکې تاسو وطن کې بومي هو چې ما کې مونږ کی کر وای ورته نو دا کی کر لولې زوزانی پکې لولې اغزی پکې فادا وشان خوري وشان خوري ها د دشتیونه دا بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوړي لاندې کې ناستو هغه ونه ته داس تکیا راغولو او دا صحابه یو راتل پیغمبر اسلام لاس کې غسوار د 100 صحابه پیغمبر اسلام سره بیعت وکړو. دي ته وای بیعت د مرګ چې موږ ځان قرباني کوو. دا جنټلمن پرامیس ته چې موږ ورته موقع لپاره ځان قرباني کوو او چې ټول بیعت وکړو نو دا خو یقینا و چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړل. لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو گواشه چې فار ټایم دی ما دا خپل لاس بارو ته چاته حضرت عثمان ته الله سم بارو ته چاته او دا خصوصیت واضح حضرت عثمان دی چې پیغمبر ورته خپل بدن حصہ بارو کړی دا. پیغمبر ورته د خپل بدن حصہ بارو کړی دا وی دا لاس ما بارو کو عثمان ته ځکه امکان څه چې ژوندۍ دا خبر غلط وي او ژوندۍ دا خبر غلطي. لہذا دا دی و چې کوم ټایټل به دی خلکو ته ملاوي چې څوک ما سره دا پرامیس کوي زه نه غواړم چې عثمان دې دینه محروم شي. لہذا زدا لاس هغه تبارکوم دا خپل لاس کې چې خود چې دا عقد او دا بیعت او دا پرامیس حضرت عثمان د پاره دی. یو خدا چې حضرت عثمان پیغمبر ته صبر رانیز دیو چې خپل بدن ورته بارکو نمبر اول او نمبر 2 چې عثمان باندې پیغمبر څومره کلک اعتماد داغه په بیهاب باندې د مرګ بیعت وکړو. داغه په بیهاب باندې څوک یعنی داغه طرف نه د مرګ خبره په خپل وکړه چې زه ځان قرباني کوم. صحیح ندی توي بیعت الرضوان واقع فرص تفصیلی روان سورہ احزاب کې لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره خو دلته الله تعالی هغه ته ریفرنس کوي چې تاسو باندې خدای سورہ احسان کړو چې خلکو تاسو چېړلې اریټیټ کولې خو الله تعالی تاسو کنټرولولې چې دا فساد جوړ نشي. یو دویم دا تاسو حالت د احرام کې وي او دا مرغان څه شي مرغان او دا خرګوش تاسو خرګوش څه وایي سوي دا سوي دا تاسو خواته راته او په حالت د احرام کې خسرې ښکار نشي کولای. صحیح نو دوی به اثر ورته څه کتل از د عربو واخې ډېر خوښ لکه انسان احمد پشان. صحیح خدا سي ورته وکتل ها ځکه په حالت د احرام کې په پلاس نه شو چولې. الله تعالی وایي دا ما تاسو ایمان مضبوط او وختل ځکه ایمان مضبوطی کې سره ټیسټ سره نو لاندې وګورئ آیت یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت الله تعالی علیکم تاسو باندې اذ هم قوم هغه وخت راتو کيو قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم چې راوږد کې تاسو تلاسن خپل قتل کې تاسو لپاره فکف ایدیهم عنکم الله تعالی بنلو سات الله سند دوی د تاسو نه واتقوا الله یریږي الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله باندې اعتماد دیو کې مؤمنان. نو الله تعالی وای دا غي لاس می بند کړ تاسو کې مم تحمل او بردباری پیدا کړه چې دا فساد پیدا نشي. سوره الاحزاب
اور سورہ فتح کی نا سورہ حزام نے سورہ فتح کما سپارہ کی بلو اجتماع کی پیدا مکو اول اگر آیت نمبر لس ہم پیدا مکو ان الذين يبايعونك تاکہ سرا کسان چه بیعت کو تا سرا جنٹل مین پرامس لاس کے خودی تے بیعت ہوئی ایسو او بیعت دا بیع نه دی بیع معنا دا سیل کول ځان خرڅ نو دغه وخت کې سړی ځان خرڅ کی پدا خبره باندې پر ځان خرڅ کی پدا خبره باندې انما یبایعون الله خبردارا چې دای بیعت کو الله تعالی سره ید الله فوق ایدیهم لاس د الله د پاس د لاسونو دوی دی فمن نکسا پس چاچ ما کدا بیعت فانما خبردارا ینکس علی نفسه چې دای ماته دا بیعت په ځان خپل باندې وبال بدل پاړي ومن اوفا سوک زیاد وفا کون کے بما غاہد علیہ اللہ پا خبرہ چی معادے کردی داغی بانے اللہ تعالیٰ سرا فسیوتی اجر العظیم زرد چور کے بدل اللہ تعالیٰ اجر عظیم نو اس آیت نمبر 38 ترار شد دا خود بیعت ذکر شد لقد رضی اللہ غن المومنین تاکہ سر خوشحال شوید اللہ تعالیٰ داغ مومنانونا مومنان کم مومنان تصور دسو کسان اذ یبایعونک جکل دوی بیعت کو تا سرا تحت الشجرت دون دلان دے فعلم ما فی قلوبهم اللہ تعالی عالم پاشے چپزرون دو دوئے کیو چلی دا بیعت دیر اخلاص سرکو دا بیعت سرکو دل دے اخلاصا فانزل السکینت علیہم اس کلچ خبرہ سڑے دزل دے اخلاص کئی نو اللہ تعالیٰ پا خبر بانے مطمئنوں کی او کہ خبر صرف دجبی دزل دے اخلاص نہیں بیار سری پی اطمینان نہ پیدا کی دی وجہ اللہ تعالیٰ وہ اس لیے خبر دزل دے اخلاص کھولا فانزل السکینۃ علیہم اللہ تعالیٰ نازل کے اطمینان دے بانے واصابہم فتحا قریبا اور اللہ تعالیٰ بدلہ کے ورکدویلا یونس دے فتح اللہ تعالیٰ فرمائی چھ التے ناقابل تسلیم شرائط تسلیم کر تو حدیبی معاہدہ کے ناقابل تسلیم شرائط تسلیم کر نو اللہ تعالیٰ داغے بدلہ کی یو نسبی فتح والا ورکا پا خیبر کے کم دے والا ورکا نسبی فتح والا ورکا پا خیبر کے وعدکم اللہ ومغانم کثیرتا ادھیر غنیمتون ورکل یا خزونا چدیران وکان اللہ غزیزا حکیما ادھی اللہ تعالی غلبے والا و حکمت والا وعدکم اللہ ومغانم کثیرتا وعد کرے تاثر اللہ تعالی دیر غنیمتون تاخذونها چی تاسو بیران سے فعجل لکم آزے فوراً درکل تاسولا خود بیس پسی فوراً درکل حاضی دا غنیمتون دا خیبر وکف ایدی الناس عنکم بندو ساتل اللہ تعالی لا سند خلق دا تاسونا دا کمو خلقو دا خودیبیه دا معاہدے پا اساس باندے مشرکین مکہ اغید لسکارو دا پارا پابند دا مسلمانوں خلاف دا جنگ منگ یا چاہ سر مگرتیا نشو قولت اللہ تعالی فرمائی وکف ایدی الناس عنکم گورا دا شاہ طرف میں تاسو بالکل محفوظ کری ولی لکہ دا مکی والا طرف نسا خطرہ نوا ولی نوا لکہ ٹریٹی وا ایسا سجو ایسا ٹریٹی وا معاہدہ ہوا سنا وکف ایدی الناس عنکم اللہ تعالی بن سات اللہ سند عالم کودتا سنا وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ وہی دا فتح دا خیبر میں درکلا دا میں دے پارے چھ تاسو دا پارے یو ایویڈنس پیدا شی چھ دا کما دا معاہدہ دا حدیبیہ وا بظاہر خنا قابل تسلیم وا خدا آگے پس منظر کی دین لوے فائدہ پرتا ہوا ہے آگے پس منظر کے
ډېر لوی چې پیغمبر باندې مواقعه مضبوطه شي. ولتكون آیة للمؤمنین ویهدیکم اچگائی کی اللہ تاسو صراطا مستقیما نیغلارتا چه سرکمسٹانسز تا گورا چه کم ځای جنگ کی خیر دے کم ځای پا امن کی خیر دے. هر ځای پا جنگ کی او خیر نشتا کله جنگ خیر راوڑی او کله امن خیر راوڑی کله چې سړی د غصې اظهارو کې او سړی له خلو وای کله هغه خیر راوڑی او کله چې سړی خاموش پاتې شي کله سړی خاموش. زمون په وطن کې یو ضرب المثل مشهور دی وای کله به د حکمت عملی نه کار اخلي دا اوس کو باترومونه دی استراحتونه دی فلان فلان هغه ته سړی تقاضا ولا په خو موږ سارا تلړو تاسو موږ دا کو ساده بم ځان باندې واچو تقاضا بم پوره کړه تقاضا بم پوره یو سړي ځان باندې صدر چول تقاضا پوره کوله څوک خبيث کو نه الک راغی نوجوان هغه ته صدر راک مشه سره بیزت یک مشه سره صدر اطلاق کنه بے پردیش ناغزار زام زر اوچ کو او پرتوا خو تړ او واسکر جیب کې لاس واچو 500 روپیا غلا ورکړ او ځوان له سر 500 روپیا خلک چې خبر شو ورته کاکا تا خو ډیر جیب کارو کو اخو مړول پکارو خبيث بچي هغه ډیر دلالت کړل او تا ولا څوک 500 روپیا دی ورکړي ودا مې د حکمت عملی نه کار راستي څنګه کار راستي حکمت عملی نه بل ورځ دغه کاکا مقابله کې زیات مالدار سره تقاضا پوره کول کناستو نو خو دا جوړه مزه بس صدر راخا هغه 15 کړي له بل رسول الله کی هغه مالدار دی له بل رسول الله کی له بل رسول الله کی نو دا هغه زم نه صدر راخو نو چې هغه نه صدر راخو نه غزر پرتوا او تماچه راوسته ټک ویوست الله دې وکړو ا پرونی کاکاوي ما حکمت عملی نه کار راغسته چې زه به بدنام نشم او دې دغه انجام ته ورسو صحیح نو که پرون هغه دغه تماچره نو هغه جیل کې پروت ځکه مرګ دی هغه وکړه به ډیپلوماسي نه کار اخلي حکمت عملی نه وکړه نو دا موقع او محل ته ګوري خدا لکوک او شارپ دماغ غواړي څنګه غواړي شارپ دماغ غواړي چې د خبرې جواب کوم ځای ورکول پکار دي او کوم ځای خاموش پاتې کېدل پکار دي کوم ځای خاموش پاتې کې الله تعالی فرمایي صلح حدیبیه کې چې دا ناقابل تسلیم شرایط در باندې ما تسلیم کړل دا د هغه موقع تقاضا و راي موقع چې کډیر سنسټیو موقع او چې ډیر سنسټیو موقع نو ما وې چې د دې پس منظر کې تاسو له ډېر خیر درکم وې هدیه کوم صراط مستقیمه چې تاسو ته نه غلار خو نه غلار معنا چې ماحول ته وګورئ چې د ماحول تقاضا باندې کوم حرکت کول پکار دي نو دې په وګوره په میدان جهاد کې سړی وي نو کسړی تختی نو دا غیرت ته لږ زور سره او بیا مسلمان لپاره خو ګناه کبیره ده مسلمان لپاره ګناه کبیره ده خو بعض اوقات دا تیغ ته د جنگ حصہ وي دا تیغ ته د جنگ سوی قرآن کریم کې الله تعالیٰ فرمای الا متحرفا لقتال که بطور استراتیجی ته تختی څنګه نو یو وډ بی ریوارډ بعض اوقات هغه آرمی والا کم کمانډنټ چې وي هغه خپل آرمی ته وي ایز یو صحیح ایز یو یعنی کوم پوزیشن چې تاسو هغه ته واپس راشي نو آرمی والا په شا باندې رامنډه کی صحیح خو هغه د سایډونو نور آرمی سپریډ کړي نور آرمی سایډونو څه کړي سپریډ کړي دي نو دا دشمن لري تعاقب کوي پرې تقدیمون کو سو کی تعاقب کی نو دا غي پلاټون چې دای تعاقب ته څنګه راځن نشي دا آرمی بسی دا آرمی زکی بسی نو خو بظاهر کو تقدیدل دي د میدان نه خو بظاهر تقدیدل دي خو په حقیقت څه شی دی استراتیجی ده نو دا او ماحول ته ګوره چې کوم ځای کومه طریقه خپلول پکار دي ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها أنور غنيمتنا لتاس لا تروس قدرت بن دیاسر کر قد حات الله بها والله تعالی پاغیبان حات کړه هغه مارک کړی دي حاته په کړه هغه تاسو پر څه کړی دي مارک کړی چې نیکسټ ایئر به دغه علاقه صحیح دغه نه نیکسټ ایئر به دغه علاقه صحیح وکان الله على كل شيء قدير ادي الله تعالی پار شی باندې قدرت لرونکي نو بات دې د دې یو آیت دا ریفرنس ته دغه ټول واقعي ته حدیبیه والا ته چې الله تعالی د اول لاسونه تاسو نه بندو ساتل تاسو کې تحمل او بردباری پیدا کړه په دې کې لوی حکمت عملی او بهترین نتیجه مد نظر وا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى اصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسكن تلاوته الليل وانا النهار فالله خير الحافظ انا جنا دې په پس ایمان چارج